بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي د نارینه لپاره د بنګړیو استعمال څنګه دی؟ وایي موږ داسې اورېدلي دي چې نارینه که چیرې ربړي یا د مسو بنګړي په لاس کې د 10 نفرو سره مقابله ونه کړای سوای، ښځه ورباندې طلاقه ده، او که وکړله بیا ورته پروا نه کړي. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د نارینه‌و لپاره د بنګړیو استعمال جایز نه دی. دا د ښځو لپاره خاص کړل سوي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې اړه هدایات کړي دي. بخاري شریف په رقم 5415 یو حدیث نقل کړی دی. روایت کوونکی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما دی. د مبارک فرمایي: لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر هغه نارینه‌و باندې لعنت ویلی دی چې د ښځو سره تشبیه کوي، پر هغه ښځو باندې لعنت ویلی دی چې د نارینه‌و سره تشبیه کوي. ملا علي قاري رحمه الله د مشکات المصابیح شارح دی. مشکات المصابیح د حدیث را نقل کړی دی. بیا ملا علي قاري رحمه الله په شرح کې دا خبره ورسره زیاته کړې ده چې تشبیه یو نارینه د ښځو سره کوي فی الزی واللباس والخضاب والصوت والصورة والتکلم وسائر الحرکات والسکنات. په لباس کې، په خبرو کې، په حرکاتو سکناتو، په زینت و تجمل کې. لہذا دغه خبره چې تا اورېدلې ده دا هم حقیقت نه لري، د شریعت سره خلاف ده، او د نارینه دپاره د بنګړیو استعمال جایز نه دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تعلیم القرآن اسلامی رادیو.